یو ګډ دښمن د اسلامي امارت او روسیې ترمنځ نږدېوالی رامنځته کړ. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ABC ویبپاڼه په یوه مقاله کې وایي چې دوه ډېر پخواني دښمنان اوس د یوه ګډ دښمن پر وړاندې سره متحد شوي دي. د سرچینې په وینا روسیه 4 لسیزې وړاندې افغانستان اشغال کړی و، خو اوس له داعش خراسان سره د مبارزې لپاره د اسلامي امارت ملګرتیا ته راډنګلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کوبلوف ویلي چې له تور لیست څخه د طالبانو د نوم په لرې کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې همکارۍ پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې مسکو د افغانستان دننه له داعش خراسان سره د مبارزې لپاره د اسلامي امارت د هڅو هرکلی کوي. داعش خراسان په وروستیو کلونو کې په افغانستان، ایران او روسیه کې ګڼ شمېر خونړي بریدونه ترسره کړي دي. نوموړې ډلې په 2024 کال کې مسکو ته څیرمه د کرکوز ښار د موسیقۍ پر تالار د برید مسؤلیت هم ومنه چې په ترڅ کې تر 110 ډېر کسان وژل شوي وو. که څه هم د روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه هیواد له اسلامي امارت سره خپلې عملي اړیکې ساتلي او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. هم دغه راز چمتو دي چې د اسلامي امارت معرفي شوی کس په مسکو کې د سفیر په توګه ومني. اسلامي امارت په بېلابېلو هیوادونو کې لږ تر لږه 9 افغان سفارتونه کنټرولوي او هڅه کوي له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. له دې سره جوخت د امنیتي همکاریو ترڅنګ کرملین اعلان کړی چې غواړي له افغانستان سره خپلې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې هم پراخې کړي. روسیه هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان هند ته د تیلو او غازو د لیږد لپاره د ټرانزیټي لارې په توګه وکاروي. همدغه راز د اوکراین له جګړې وروسته د لویدیځ بندیزونو روسیې ته اجازه ورکړې چې د خپلو د تیلو او غازو لپاره نوي بازارونه ومومي. د چین د حضور زیاتوالی په منځنۍ اسیا کې هم د اسلامي امارت او روسیې د نزدې کېدو له نورو عواملو نه شمیرل کېږي. که څه هم روسیه په دودیز ډول په دې سیمه کې پراخ نفوذ لري، خو په اوکراین کې جګړې د دغه تمرکز کم کړی او چین له دې فرصت نه ګټه پورته کړې تر څو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. کارپوهان وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د روسیې او چین ترمنځ له دغې سیالۍ نه ګټه پورته کړي تر څو افغانستان له نړیوالې انزوا وباسي او دغه هیواد ته نوې پانګونې راجلب کړي. د اسلامي امارت لپاره روسیه او چین دواړه مهم هیوادونه دي، ځکه چې دا دواړه هیوادونه کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي څو له نړیوالې انزوا راووځي او مرستې او پانګونې راجلب کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشۍ او لوړپوړی پلاوی په کازان ناسته کې د ګډون په موخه تترستان ته سفر کړی دی.